بیگام خوب کی والدلی خند دی جانان معلوم سید ولی د زه ډاکي اوسېدونکی ما یو زوی و او هغه دغه ځانمرګي کې شهید شو 2013 کال کې او زما د کور سرپرست مغه یو زوی او نور بس دا هېڅوک هم نه لرم دغه م لورګانې دا وړې وړې لورګانې مې دي بس کار ژوند هم زه داسې نشم کړی معذوره یم د زوی له مې واده وکړه د 3 شپو ناوې تر پای شوه په 4مه ورځ باندې شهید شو لاندې دماکه وشوه او زما کور سرپرست مغه و او زه په حساب کې تیر عمر والا سړی یم په دې حالاتو کې اوس یم چې په سختو حالاتو کې ژوند تېرو زما دغه 4 لورانې پاتې زه ډېر بېوسه او په سختو حالاتو کې او دغه لورانې مې دي ما نن 8مه ورځ وه چې دې بچو دوړه هېڅ شی هم نه و او بس په بله شپه هم دې وړې جیلې ژړله ویلې چې ډوډۍ ننګولی راوړه خو هغه شی نه ټول سامان خلاص و او مور په دې چل او دوکه کې ویده کړه ورته یې ویلې چې بس ډوډۍ هم راوړي او دا به ته اوس وخورې او منځ کې څه شی نه و دغه مغه ډوډۍ هېڅ شی هم نه ما دلته یو بل نه څه پیسې میسې هم غوښتي دي خو چا نه یې راکړي خلک ټول بې سوره دي کار حالات ښه نه وي کار ژوند نشته دغه لورانې مې دي او که دغسې یو غټ زوی مې وایم تورخان ته م لګلی او یو څه خواري مزدوري او 100 روپۍ به یې ګټلی او زه ډېر کمزوري حالات کې یم معذوره یم په سترګو باندې نور داسې بل کاروبار زه هم داسې نشم کړی او بس بل اسره نه لرو نه نور ځامن شته او بس حالات اسرې ته ناست یو نه کار ژوند شته داسې دغه ماشومان بچي مې بیماران شي ولا چې 10 ورځې م پراته 15 ورځې م پراته او د هېڅ قسم نه ما سره داسې ډاکټر ورځ دوه قرض کا او نه څوک بل څوک داسې کومک کا چې یو 200-300 روپۍ څوک دغه کا او بس ډاکټر لی ویسو او ولا چې اوس هم ناروغه دي 2 لاسو باندې ډېرې زیاتې دانې دي د 20-25 ورځې وشوې او دغسې یو ورور پیدا شي دستي ما سره عجل مرسته وکړه دستي یو شی مواد راکړه بل ورور داسې کومه مرسته وکړه یو دوکانګر شی دغه کړم زه خو یو قسم مزدوري هم نشم کړی معذوره یم د سترګو نه معذوره یم ښځه مې صافي بیماره ده او بس هغه زوی پسې بیماره شوې باور په خدای وکړئ چې هغه د ډاکټر پیسې ورسره نه وي په 2 ورځ پراته وي او بس دې وړو ته خفه کېږي ژاړي کله یو ځای کې بېهوشي په راځي کله بل ځای کې حلیمه او څو خویندې یې 4 ورور هم نشته نه ورور هم څه شو د ماکا کې مړ شو د ماکا کې مړ شو سبق خو نه وایي ولې نه وایي ته مدرسه وایي که مکتب مدرسه په دې لاسو دې څه شوي دا ولې ده دانې دي ډاکټر ته نه وې تللی ډاکټر ته نه وې تللی سره پیسې نشته سهار چای هم څښلي نه ولې یو شی هم نه راکړه یو شی هم در کره نه و ډوډۍ مېږه خوړل دی قدرمنو دوستانو دا هغه فامیل دی هغه کورنۍ دا یوه ویډیو مونږ مخکې هم ترې کړې وه چې د دغه مشر یو زوی و او په هغه وخت کې په اردو کې و چې کله کور ته راغی نو دغلته د سړک په غاړه هغه مظاهره وشوه په هغې کې ده ورته ایله واده کړی او د 3 شپو ناوې ورنه پاتې شوه تاسې به یې مخکې هم ویډیو کتلې وي چې مونږ کله راغلو د دې هغه کوټې ته کلپ پروت و مور یې هغه راته کوټه هم نه راته نه پرېښوده چې کلپ یې مات کړي بیا هم سوال زارې باندې هغه کلپ مات کړو 14 میاشتې بعد مو دا کوټې کلپ مات کړو تاسو به تېره ویډیو کتلي نو ښکاره خبره ده چې هغه زوی د ده د لاس همسا و او د دې کور سرپرست و هغه لاړ په شهادت ورسېده او د دې مشر اوس دغه 4 لورګانې دي یوه ښځه او دی دي او نارینه ورکره نشته کنې مخکې په خبرو کې ویل که نارینه ماشوم مې وایم د خلکو غوندې خو به مې تورخان ته لګلی نو دغه ماشومان یې دي دا اوس هم ګوره لاسونه یې ټول دانې دي ورباندې نو یو ورور راته میسیج وکړه د ده په باره کې د ده یو ګاونډي ووایي مونږ ورته
چاندې پروګرام هم ونیو خو دلته 10 روپۍ دی 10 روپۍ نه به دته څه غونډ شي نو که داسې شتمن ورونه وي چې د ده دپاره یو داسې ترتیب برابر کړي د یو دوکان ترتیب برابر کړي یو بل داسې د کار ترتیب برابر کړي چې د ده د کړو وي او که نه داسې ورور وي چې اوس دستي د دوی د خوراکي توکو بندوبست وکړي ډېر سخت یې خفه کړم وایي څویمه شپه ده چې دوی نهاره تېره کړې ده نو راغلم او په تاسې باندې غږ کوو د دغه مشر شمېره هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري زموږ د وټساپ شمېرې هم درته ښکاري نو د دغې کورنۍ سره که مو هر رنګه مرسته راوسې کېږي نو د دغې کورنۍ نه یې مه سپموئ ډېره زیاته مننه سلام ملګری د کور تر څنګ مې